داره. آقای غنی دوره پیش هم این برنامه ها رو منتشر کرده بود، گفته بود که 1 میلیون شغل ما ایجاد میکنم. سفره های مردم افغانستان را دسترخوان‌هاش رنگین میکنه. ببینید چه وضعیتی. خب حالا این وعده مربوط به مردم میشه که باور میکنن یا ببین در دور قبل این برنامه ها رو به جدیت با صراحت با چشم سفیدی به مردم گفتن، ولی یک کار از اونها انجام نشد. 1 میلیون شغل کجا شد؟ رفت پشت کار خود. بحث سفره های مردم که اصلا نیم که چی 25% باقی نمونده، 1 میلیون شغل اصلا مردم افغانستان از دست داده. این دوره هم یک چنین وضعیتی هست. ببینید ما برنامه همه ما داریم، مجال برای گفتن این برنامه نیست. ما منشور داریم و اتفاقا من فکر میکنم همه کاندیداهای دیگر همین منشور خودشان داشته باشن. چنانچه یعنی یکی از یک نشست کمپانی هم میرین انتقاداتتان متوجه آقای غنی می باشه، باید باشه. ببینین به چه دلیل ما با حضور آقای غنی نظام را در خطر میبینیم. اینا ادعایشان میشه، امروز در صحبت‌های خود میگه که من برای دموکراسی میایم و اینجا ایستادگی میکنم، من نظام اماراتی را نمیخوایم، من برای دموکراسی هر آنچه برای این نظام و موجودیت و دوام این نظام هر کاری میکنم. ولی آقای غنی بزرگترین تیشه ها را بر ریشه همین نظام دموکراتیک ما مردم سالار زد. ببینیم من یک مثال بزنم. ببین در حال حاضر مردم تمایل و علاقه خیلی زیادی برای مشارکت در انتخابات نداره. تحقیقات در این زمین انجام شده. چرا نداره؟ چون آقای غنی آمده اصلا به مردم ایره قبولانده که برادر رأی شما مهم نیست، رأی در کمیسیون انتخابات تعیین میشه، سرنوشت در کمیسیون انتخابات تعیین میشه. این درس را و این حرف را به مردم گفت در همین انتخابات پارلمانی که گذشت. واقعا این را به یک نحوی تلویحاً با مردم افغانستان متاسفانه قبولانده که انتخابات معنا نداره. تشکر آقای اشتاق. ان شاء الله برمیگردم روی مسائل دیگه شما صحبت کردیم. اصولی صاحب تاسو واوریدل چې هم خاغل نجوا هم دارنګ اشتاق صاحب هم نیوکه دلی چې موږ برنامه لرو، خو هغه امکانات دولتي امکانات چې خاغل غنی کاروي موږ ته د دې مجال نه راکوي چې موږ د سره رقابت وکړو، بحث وکړو یا مناظره وکړو. دلو بخونکي خدای په نامه د ټلویزیون د لیدونکو ته او د مجلس قدمونو ګډونوالو ته سلامونه. ګورئ موږ تاسو ولیدل په تیرو 4-5 کلونو کې چې په افغانستان کې د برنامو سره ولسمشر راغی، تر کم سرحده خپل برنامې ورسولې او کوم برنامې چې د پاتې شوې وي د هغو دپاره نه وي هغه کومه چې په کار ده چې باید خپل برنامې تعقیب کړي، هغه تعقیب یې وړاندې کړی دی. اوس یو خو دا ده چې نور محترم ټیمونه نیوک کوي په ښاغلي غني باندې. علت یې دا دی چې دوی نور کوم برنامې نه لري، مجبور دي دوی چې په ولسمشر نیوکه وکړي او په دولت جوړونکي ټیم نیوکه وکړي تر څو چې دوی خلکو ته وښیي چې ګواکې موږ هم شتون لرو. راځم د ښاغلي جلیلي صاحب ټیم ته. جلیلي صاحب د هېواد ښه شخصیت دی، همداسې نور ټیمونه چې کوم دي ښه کدرونه دي چې د وطن ته په درد خوري سبا ورځ. یوه موضوع زه باید ووایم چې ښاغلی جلیلي تر اوسه په دې نه پوهېږي چې د افغانستان ملي سرود یعنې څه. دی ولسمشرۍ ته کاندید دی خو د افغانستان په ملي سرود نه پوهېږي چې ملي سرود د افغانستان دپاره په څه معنا دی، د افغانستان بیرغ په څه معنا دی او دې ته ورته نور مسایل. یعنی لومړي ابتدایي معلومات دوی باید حاصل کړي تر څو چې د افغانستان ته احترام ولري. دوی افغانستان ته احترام نه لري. دا به دلته پرېږدو. دوهمه موضوع دا ده چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم کومې نیوکې چې دلته وکړې، دوی عملا په حکومت کې شریک دي. اوس دوی ویل چې د حکومتي پیسو څخه د قدرت څخه استفاده کوي په کمپاین کې. نو که چیرې دغسې دوی هم شریک دي په دې کې، هغه امکانات چې د ولسمشر غني سره دي او د ټیم سره دي، هغه امکانات د ښاغلي عبدالله سره هم دي. دوی وینا به دی چې یعنی دوی د دولتي امکانات د کمپاین لپاره نه کاروي، ښاغلی غني کاروي. ګورئ کوم امکانات کارول شوي دي. یو مثال دا ورکړه چې د ازادۍ ورځ استقلال منځل کېږي، هغه بنرونو کې چې دی د ښاغلي امان الله خان ترڅنګ ښاغلي غني خپل عکسونه چاپ کړي دي. ګورئ ولسمشر اگر چې زه د ولسمشر ویان نه یم، د دولت کمپاین کې دی که نه، بلې دومره ویلی شم چې د وخت ولسمشر څوک دی، د چا عکس باید ورسره وځړو.
د چا عکس باید ورسره یعنې هلته عکس د ولسمشر په توګه لګول کېږي، نه د یو کاندید. بلې هلته د افغانستان ولسمشر دی، هغې ته باید احترام ولرو موږ تاسو. دا چې هر ټیم وي په کوم موقف کې چې ولسمشر ته باید احترام ولري. همدغسې ښاغلي عبدالله ته اجرایه رئیس دی، ټول کاندیدان او د افغانستان ملت باید احترام ورته ولري، تر څو چې په دې کرسۍ دي زموږ مشران دي. یعنې په ټوله کې ښاغلی اصولي تاسو په دې باور یا سودا په دې یقیني یاست چې دا نور نمایندان برنامه نه لري، ځکه انتقاد ته کار ویلي، کمپاین ویلي په ښاغلي غني؟ ګورئ که برنامه لري خو دوی د وړاندې کي ولس ته د وړاندې کي چې موږ په راتلونکو 4-5 کلونو کې دغه برنامه لرو د افغانستان د خلکو د ژوند د هوساینې دپاره، د امنیت دپاره، د اقتصاد دپاره او په نورو اړخونو کې د ژوند دوی د وړاندې کي او ولس به قضاوت په دې وکړي. دا قضاوت موږ نه کوو چې کوم ټیمونه ښې برنامې لري. یو ډول چې کېږي اصولي صاحب دا دی چې ځینې نمایندان نن لیکلي مو او دا خبره یې کوله چې که چېرته موږ یو ولایت ته د کمپاین لپاره لاړ شو، کیدای شي انتظار وباسو حتی موږ ته هلیکوپټر یا چولکه په اختیار کې را نه کړي څوک. اما وایي د ولسمشر یو سلاکار چې د یو ګوند مشر هم دی او خوست ولایت ته ځي، سفر کوي او هلته بیا عکسونه ماچوي چې د خپل د ګوند ملګرو او همدارنګه غړو او شخصي ملګرو سره د ملي دفاع وزارت چولکه په اختیار کې ورکول کېږي چې سفر کوي. دا وایي چې دا متوازن کمپاین نه دی. ګورئ هغه ښاغلی د دولت جوړونکي ټیم غړی نه دی، بلکې د ولسمشر سلاکار دی. عملا کله چې د ولسمشر سلاکار شو په دې دلالت کوي چې دی د رسمي سفر دپاره خوست ته تللی. کله چې د رسمي سفر دپاره تللی د څه نه استفاده وکړي، مجبور دی چې د دولتي امکاناتو څخه استفاده وکړي. یو شی دی موږ خلکو ته وایي چې راځئ انتخاباتو کې ګډون وکړئ، که د امنیت خبره وکړو تاسو هم د خوست یاست، تاسو په هلیکوپټر کې خوست ته ځئ؟ نه ګورئ کله چې زه خوست ته ځم زه په موټر کې ځم، مګر کوم هیات چې د کابل څخه تعینېږي او هلته ځي، هیات چې ځي هیات بیا مشخص چې د وزارتونو نمایندګانې د ریاست جمهوري نو شخصي ملګري د ګوند غړي په هیات کې راځي. ګورئ یوې مسلې ته زه غواړم اشاره وکړم. په دقیق ډول دوی زه فکر کوم چې د استقلال د خپلواکۍ د ورځ د لمانځلو دپاره هلته تللي، نه د کمپاین دپاره. په دې حیات کې زه نه پوهېږم چې څوک پکې و. ټول دا پوښتنه باید د ولسمشر د حکومت نه باید وشي. اما دومره ویلی شم چې ښاغلی عبدالرشید ایوبي او ورسره کوم پلاوی او ملګري چې تللي هغه د دولت جوړونکي ټیم غړي نه وو، بلکې د ولسمشر سلاکار وو. یو دوه نور سلاکاران هم ورسره وو. عملا دا په دې معنا ده چې دوی د ټیم لخوا نه دي تللي، بلکې د رسمي برنامو کوم برنامې چې یو جمله کې اصولي صاحب راته ووایاست چې یعنې د برنامو په لحاظ باندې چې ښاغلی غني ډېر ټینګار کوي ورباندې، یعنې ټول نمایندانو ته چلنج دی په اقتصادي، امنیتي، اجتماعي، فرهنګي نورو برنامو کې چې یعنې تاسو برنامه لرئ او که دوی لري نمایندان ته شي. ګورئ مسله دا ده ولسمشر غني په خپلو خبرو کې اشاره کوي د هر وخت د ولس ته وایي چې ما د اوبو په مورد باندې برنامه خلکو ته ویلې ده. دوی ته چلن ورکړی که د افغانستان د اوبو د مهارولو په اړه باندې کوم برنامه ولري تاسو وړاندې کوي. بلې په ټولو برخو کې د چې برنامې وړاندې کړي دي، خپلې برنامې چې وړاندې کړي، په همدې ډول یې دوی څخه پوښتنه کړې د کاندیدانو څخه، د نمایندانو څخه چې تاسو هم برنامې راکوئ. بیا به ولس قضاوت پرې وکړي چې کومه برنامه بهتره ده د ولس لپاره. ډېره مننه کوم اصولي صاحب، انشاءالله بیرته ګرځم. تر لنډې دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو. بیا هم ښه راغلاست. ابراهیم ځای صاحب استاد ته راځم. یو پوښتنه دا کوم چې تاسو هم پوهېږئ چې کمپاینونه دي، یعنې ټول انتخابات ته روان دي، داسې یو تور پورې کول په ښاغلي غني باندې چې نومان هم دی ولسمشرۍ ته چې د 10 میلیونه ډالرو په بدل کې یو بندي خوشي کوي، فکر نه کوئ چې دا به ډېر دروند تور وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته بس درنو میلمنو ته ستاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا تور نه ده بختیار صاحب، دا پښتو کې موږ تاسو یو متل وایي دا د پټي سر ده، پټی بیرته سوروار ده. یو فیروزي تاسو ولیدل چې د فیروزي مسله کله چې نبیل صاحب یاده کړه، سفیر د امریکا هم غږ جګ سه، احمد ولی مسعود هم تایید کړه دا خبره. او د فیروزي خوسې کول اوس اول ځل نه ده، دوی اورې اوشمن شهرک هم په افتتاح کو هغه ته قرارداد او بندي سره قرارداد کې. او تاسو ولیدل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حقوقي سلاکار ښاغلي محمدي د مناظره باندې چلنج کړ، یو لیکنه امام ولسلو چې په دې اړه چلنج کړی دا خبره ده. تاسو کاموین رسا وګورئ، که د فهیم هاشمي دوسیه وګورئ چې پټوي، که نن دغه چا چې نن اعاده د حیثیت کړه ښاغلی دلاور چې د ولسمشر
د امنیت شورا سلاکار ښاغلي عبدالله محب ویلې چې موږ داسې کس نیولی چې حقاني وارخطا ده. دغه ټولې خبرې دي چې دا نه کېږي د حد د تور که موږ تور پورې کړی خو بسم الله دی در وړاندې سي یو عادلانه محکمې ته دا تور به بیا موږ ثابت کړو که په موږ ثابت شي په دوی ثابت تور په حقیقت بدل کړي. بالکل آماده یو بالکل. موږ کله چې نبیل صاحب کومه خبر کوي هغه مستند هغه یو خط لیک سرخلاص لیک چې دوی ته ورلېږلی او تر ننه پورې له دوی نه له تیږې غږ جګ له دوی نه په هغې لیک کې تاسې وګورئ دغه خبرې ټول ثابت دي. زما که بل سړی دا نیوکه ادعا کوي نو ښاغلی نبیل خو په امنیت کې پاتې شوی هغه پوهېږي چې دا څومره دروند دی تور پورې کول. بالکل پوهېږي او دا مسؤلانه دا تور پورې. ما څه فکر کوم چې ښاغلی غني په 10 میلیونه ډالرو ته چې ټول نظام حکومت په لاس کې وي څه ضرورت ولري؟ ښه بعضې سترګې داسې چې تر هغوی د ګور خاورې پټې نه کا مړې نه کا د دنیا په متا باندې نه مړېږي. دا یو متل ده که نه وایي د پلانکي سترګې د ګور خاورې مړې کا. د دغه کاذبه ټیم سترګې چې د ګور خاورې مړې نه کا کریډټ حساب ته تر اوسه اخیستی دغه اوس دا بلونه د برقو چې راځي تاسې د دې حساب اخیستی په زرهاو په کراتو داسې مسایل سته چې دوی له پیسو نه استفاده کوي. د علماو اوس دوی وایي چې تاسو تر اوسه خپله خبرو کې اشاره وکړه چې دی غونډې راغواړي د ده نفوذ زیاته نه خیر دی خلکو ته بازي ورکوي. کله چې د ده اوله غونډه وه د تالار د لویه جرګې ډاک نه سوی کړی بیا عزتي علما راوغوښتل د سولې په نامه باندې دلته لونګیو کالي ورکړل 15,000 افغانۍ نختې ورکړې. هغه سفریه چې له ولایت نه کرایه سوه هغه به نه حسابوو او هوټل کې چې دوی 2-3 شپې تېرې کړې هغه به نه حسابوو. بلکې چې اکثره نمایندان یا پیسې یا ډوډۍ ورکوي څوک چې راځي. یو خو مسله د ډوډۍ داسې د ډوډۍ خو یا د لارې کرا ده یو چې ته لونګۍ او 15,000 نختې بر علاوه د دې چې د لارې کرا ورکوي دا ورکوي دا له کومه کېږي. نن پرونې د په نام د متشبثینو خلک راغوښتي وو ټول له کوڅې نه د منډۍ له کوڅې نه هغه بېچاره دستفروشان راټول کړي وو سره چاته 500 چاته 1000 روپۍ واده کړی په دې قطار کې هغه مافیایي کړی د تجارانو کېنولې وې لاخر ته دا ټول نه سو. نن تاسې د ده کمپاین وګورئ د کمپایني مسایلو کې بختیار صاحب په ټوله دنیا کې شعاري مسایل سته مګر د قوم تر لاندې د موږ اساسي قانون منع کړي. نن د ده مطلق خبرې د هزاره ورونو په قوم باندې څرخېدلې یعنې وایي هزاره بودن جرم نه ده په کومه قرن کې هزاره بودن په افغانستان کې جرم داسې نن دی خلک وایي. له ورځې چې دی راغلی د ده برنامه بدون له دې نه چې په قومونو کې د ولسونو ترمنځ افتراق رامنځته کا پښتانه په دسته تقسیم کا هزاره په دسته تقسیم کا ازبک په ژیو په دوستم تقسیم کا نه پوهېږم امثال هم دغه هغه مسلې دي چې دی دغه ته د برنامې خبر ورکوي. ښاغلي اصولي صاحب ویلی چې د اوبو په رابطه باندې یو مثال درلوده چې ښاغلي غني هم درلوده چې د افغانستان د اوبو په اړه باندې کارنومان برنامه لري مهرباني وړاندې کړي. مهرباني دې وکړه دی د خپلې اوبه برنامه راته ووایي. موږ په یو 50 کال کې د موسی شفیق په وخت کې خدای دې وبخي صدراعظم چې ایران سره هم یو توافقنامه د اوبو په اړه درلوده څه پیسې یې موږ ته راکولې. اوسنی د وحدت ملي حکومت په وخت کې 4 چنده دغه اوبو ایران ته ځي دی د ماته وخی چې د دې اوبو په مقابل کې د چی شي اخیستي هغه بندونه چې دی 4 کراته 15 کراته افتتاح کوي هغه د کار نه دغه د پخواني حکومتو تاداب گذاری ده چې صرف دی زی پټه په قیچی کوي. بل مسله چې دی ویل چې دی برنامه نه لري یا نور په اصطلاح ټیمونه برنامه نه لري او موږ سره په رقابت کې پاتې دي. دقیقاً موږ په یو رقابت کې د تسلیم چې هغه دی ډېر دروغ وایي موږ هغه دروغ نسو ویلی. دی هوایي برنامې چې عملي نه دي هغه خلکو ته وړاندې کوي. د خلکو په اوس خلک هوښیار سوي اوس خلک په دې باندې پوهېږي چې چرګه ده غوا ده. خو دی متاسفانه تاسې هوایي دهلیز نه را شروع کوي له 20,000 مکتبونه که د تاسې په یاد د چلنج وکړه زه 20,000 مکتبه جوړوم دی د ماته 20,000 مکتبه راوخي دی نن 20 میلیونه افغانۍ په 4 ترانو باندې مصرفوي. دا جناب دې راته وښي چې په دغه هلته خلک له لوږې مري. دا په جشن استقلال باندې د استقلال لمانځي کومه ترانو باندې 20 میلیونه افغانۍ دغه د معرف ماشومان ته خبره دقیقه ده بالکل 800 دا خو بیان دی دغه معرف 800 متعلمین له 4 ولایتونو راټول کړي هغه سره فامیل هم یو کس ده استادان مو سره دي او لغونه سل کس دی د 4 ترانو په خاطر باندې وړاندې کوي 20 میلیونه په مصرفي په 20 میلیونه 20 مکتبه جوړیږي. یعنی د دې ترانو د اوریدلو لپاره بې صبرانه باید انتظار وباسي. بالکل او بل خبره دی وایي استفاده نه کوي. بله زه د اصولي سره موافق یم. خیر دی یو چېرته خپل عکس دا د شاه شمشیري د جومات په باسازۍ کې د عکس د ده مونځ ده نه ده په جومات خپل عکس لګوي. شاه شمشیري په جومات باندې د عکس لګوي رئیس جمهور په توګه باندې که باسازي کړی وي یا نه دی ضروره دا وظیفه دی وزیر د حج او اوقافو ده. دا وزیر د حج او اوقافو به دا د مساجدو په نام یو ریاست لري او په جومات د باسازۍ کې د عکس لګول یعنې څه تاسو اوس د په 2 کیلومترۍ کې تاسو امنیت نه لرئ. دا وایي زه امنیت ته برنامه لرم. کومه برنامه لري؟ په یو سړی چې په 15 کاله کې 15% خپله کابینه تکمیل نسی کړی هغه د ده برنامه عملي ده.
تاسو د دې خبرې وګورئ نن وایي چې همدغه مکمل چې د هر څوک د هزاره له زړه نه غواړي زه د 15 دقیقې لپاره هزاره یم زه د 15 یعنی دا هغه شعاري هغه خیالي هغه تخیلي یا هغه د اتم تایي په اصطلاح وعدې دي چې دا کوډګر هم نشي عملي کولی لکه دی چې وایي دی خو وایي چې دا ټیمونه برنامه نه لري زه بله خبر درته کوم تاسو د مشاور خبره وکړه راځئ چې دا رسمي سفر ده دغه رسمي سفر معمولا یو اجندا لري د اجندا په مطابق یو هیئت تشکیلیږي ځي هلته ویل شوي دي چې د استقلال د لمانځلو د بایسکل سوار یا رنګوالا معاون جناب امرالله صالح څه کاره ده چې په رسمي غونډو کې د سره کیني دی خو به ولسمشر وي هغه خو په ټک کې د سره یو ځای ده په سلهاو غونډو کې د سره نه ده ناست په رسمي مجالسو کې د سره امرالله صالح نه وي ناست دا خبرې دي چې دی سوء استفاده له دولتي امکاناتو نه ډېره بېشرمانه او بېسارې کوي بله مسله به زه تاسو ته وایم چې د خپله ویله چې بیا ماشومان پرون راغونډ کړي نن ماشومان راغونډ کړي تاسو هغه تالار دی تاسو خپل ارشیف کې وګورئ ټول چوکۍ په ماشومانو باندې ډکې کړي هغه بېچارهګان دي څه د پلل لاندې نه د معتادان راوستلي څه د پلل لاندې نه معتادان راوستلي څه د ماشومان چې په دې سړک باندې د موټر میځي هغه بېچاره د ورځې 50 روپۍ کار کوي 100 روپۍ ورکړي په منډه ځي وایي د غرمې ډوډۍ هم راکوي دا مطلقاً د دې پروسې په مقابل کې حکومت هم دا اوس د سولې په برنامه کې واضح دریځ نه لري انتخاباتو ته هم واضح دریځ نه لري زه به بله خبره درته وکړم رقابت هم دا نه دی چې مثلا تاسو برنامه جوړه کړئ چې د اوبو په اړه باندې د ښاغلي غني برنامه دا نه زموږ برنامه دا دی بیا به خلک قضاوت وکړي اوس خو دوی وایي چې تاسو یوازې انتقاد کوئ برنامه نه وړاندې کوئ بالکل مونږ اوس بیا وایي دوی وایي که دروغ نه وایي وایي چې حساب ورکوو حساب اخلو زه به یې له دغه ځای نه همدا اوس چلنج کوم دوی چې هر ورځ که د رهبر په سطح خپله ښاغلی غني حاضري نبیل صاحب سره یو مناظرې ته 2 ساعته مناظرې ته صحیح د مونږ منشور پاک کړه چې په کټګورۍ کې ده دی دې راسي او که دی ډېر په د هوایي دهلیزو په د جشنو باندې مصروف واوسېږي نو خیر د وایندانو په سطح کې د په وایندانو کې کوم لایق یي اوس خو د ارشد غړی هغه مولانا فرید د ارشد غړی ده او نه پوهېږم فضل الرحمن نوریا د ارشد غړی ده په دې ارشد غړي کې که کوم باسواده سړی واوسېږي چې په مکتب کې نقل له بل چا نه یې اخیستی کومې مناظرې ته حاضري دا ګز دا میدان را دیسي مناظرې ته دی د مشخصه کا په اقتصادي برخه کې په امنیتي برخه کې په سیاست خارجي سیاست کې په داخلي سیاست کې په ټولنیزو چارو کې او د حکومتوالۍ د 10 کلن یا 15 کلن د 15 کاله په دې 10 کلن برنامه په ورکړه دا ګز دا میدان زور تازه دی مننه کوم انشالله بیرته گرزم آقای نجوا چیزی را که آقای اصولی پیش اشاره داشتن که آقای جلیلی هنوز معنا و مفهوم سرود ملی افغانستان نمیفهمه آمده خود نامزد ساخته و بالای آقای غنی انتقاد داره ما در نخست میخوایم به بو کلمه که پیشتر شما از قول آقای غنی را کردین که گویا دیگر نامزادها را به گیل خطاب کردن میخوایم بگوییم که متاسفانه در چارچوب ادبیات سیاسی جای چنین کلمه لچک مآبانه اصلا وجود نداره. این اصطلاح مردم عام ما این اصطلاحات بودن بازا و مرغبازا استفاده میکنن. من تأسف میدانم که چنین کلمه از نام آقای غنی به اصطلاح با آدرس کاندیدایی که این امتیاز به عنوان یک کاندید دارن. این متاسفانه تأسف میدانم. و حرفی که جناب آقای اصولی صاحب گفتن بله سرود ملی که طرح از او و کمپوز از او در خارج از کشور صورت گرفته سرود ملی که احساس درونی انسان هموطن ما را تحریک نمیکنه سرود ملی که بنابر ویژگی خاص بسیار ببخشید فکر میکنم شعرش از آقای جهانی است کمپوزش هم فکر میکنم استاد گلزمان طرح کردن بله کجا خارج ساخته شده بله به اساس معلوماتی که به حساب ما داریم در خارج از کشور مشخصتر در کشور جرمنی این به اصطلاح ثبت شده چیزی که ما میخوایم به جواب آقای اصولی بگوییم که آقای سید نورالله جلیلی همون قسمه که با حرمت زیاد فراوان به تلاوت آیات قرآن عظیم شان نشسته و گوش فراداد در سرود ملی هم آرام نشست او به سرود ملی اگر احترام نمیگذاشت ترک بگفت صحنه را ما به عقیده هستم که نسبت شخصا من هم به عنوان عضو تیم مادر وطن از حرکت و از عملی که جناب دکتر سید نورالله جلیلی رهبر تیم مادر وطن انجام داد من هم فردا اگر در محفلی باشم
این عمل انجام میتم. من ترجیح میتم که امو آهنگ ای زما وطن دلالون و خزانه زما، استاد اول میر دا زمان زیبا وطن، این آهنگ هایی است که حماسی است، انقلابی هست، احساس درونی انسان ها را تحریک میده. بنابراین من فکر میکنم که چونین حرفا جایی را نمیگیره. یک چالش دیگه که دادن که آقای اصولی هم اشاره کرد، یک مثال در مورد آبهای افغانستان اگه برنامه دارین گفت بفرمایید. داگز دا میدان. بله ما برنامه داریم. برنامه ما در منشور ما اعلان خواهد شد. اشارتا بر شما میگم که آقای تیم دولت ساز و در رأس از آقای غنی طی 5 سال گذشته تعهداتی که انجام دادن، یک بار مردم بازنگری دقیق، تعمق و دقیق بکنن در بود امنیت. همون قسمی که دوست ما پیشتر مطرح ساختن، ما در شهر کابل امنیت درست نداریم. امروز در سلاخانه در مسلخ روز 200 رأس مواشی ذبح نمیشه. بیش از صدها انسان هموطن ما در سرتاسر کشور. اما یک چیز که همیشه اشاره میکنن که در چگونه یک حالت و وضعیت و مسئولیت افغانستان به دوش ما سپرده شد، نیروی خارجی بیرون شده بودن و جهان از ما دور شده بود، کمک نمیگرد. میگن در وضعیت بد ما این وظیفه را گرفتم و تونستم کنترل کنم. با 130,000 نیروی خارجی اینجا می جنگیدن، همش به دوش افغان هاست. نه تنها با 130,000 نیروی خارجی که بیش از 160,000 احصایه و ارقام، ما به عقیده هستم که بدترین مدل حکومتداری در افغانستان 5 سال چند ماه پیش بالای ما به اصطلاح تحمیل شد. تشکر آقای نجوا. یک وقفه کوتاه میگیریم، با جمله تان با شما تکمیل میکنیم ان شاء الله. در لند دمی روز بحث دوام ورکو. بیا همستری میشه آقای نجوا جمله تان تکمیل کنین. بله. در مسئله آب چیزی که شما مطرح ساختین، شما با اعلام منشور طرح ما را نیز در ارتباط خواهد شنیدین، ولی اما فکر نمیکنه آقای نجوا پیش از اینکه آدم بره به کمپاین‌های انتخاباتی منشور خود باید چاپ شدگی و مکمل داشته باشه تا با مردم توضیح کنه؟ من فکر میکنم که هیچ تیم تا فعلا به استثنای یکی دو تیم به اصطلاح کارزار کمپاین انتخاباتی ادامه دارد. بله. و این جالب هست که حالا خو یک کمی به اصطلاح خارجی ها کاپی پیست هم معمول شده. یک تعداد شما خواهی تیمایی نیستی که با گفته آقای غنی که میگین که بریم طرف صلح انتخابات نشه؟ ما صلح را ترجیح میتیم، ولی در بود انتخابات هم بی‌ترس به پیش میریم. تشکر. فقط میخواستم یک اشاره کوچک داشته باشم. در مسئله آب گفتین. ببینید آقای غنی در 5 سال گذشته برای مردم افغانستان برای محاسبه بدن که ما امروز محتاج 5 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا در سال هستیم. بیش از 80 میلیارد متر مکعب آب ما امروز در خاک ایران و پاکستان میره و قرار معلومات دقیق پیش ما، آمار و احصایه و تحقیقات مرکز استراتژیک خود صنایع آمریکا موجود داره. امی حال 1 متر مکعب آب ما ایران بالای ترکیه 20 دلار میفروشه. اگر ما 1 متر مکعب آب خود 1 دلار امریکایی بفروشیم، به جای 5 میلیارد که ما محتاج هستیم و همین روز توقف بده، فردا ماشین به اصطلاح حکومت و دولت افغانستان سقوط میکنه. اگر 1 دلار بفروشیم به جای 5 میلیارد دلار. یعنی منظورتان نیست که برنامه نداره، مدیریت نشده مدیریت. بله مدیریت نشده. ما میتونیم تنها از منبع به اصطلاح آب خوبی که در وطن داریم به جای 5 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا سالانه 20 میلیارد دلار بالای. تشکر. اگر وقت ما ان شاء الله به جنبندیش برمیگردم. خب آقای اشراق شما شنیدین اگر بحث از امکانات دولتی باشه، آقای اصولی اشاره داشتن که نصف حکومت از آقای عبدالله است. بله من خیلی معذرت میخوام، یک مثال میذارم. بله. میگن شترمرغ گفتن که بار ببر، گفتن که من مرغ هستم بار برده نمیتونم. گفتن که خیلی پرواز کن، گفت نه من شتر هستم. در ارتباط به این مثال 2 تا از کار حکومت حالا تیم ارگ رو میخوایم به شما و به بیننده ها شریک بسازیم. پیشتر اشاره کردن که در ارتباط به همین عکسی که در روز حالا برای 28 اسد جشن استرداد استقلال کشور عکس آقای غنی استفاده شده، ما احترام داریم با آقای غنی، رئیس جمهور ماست، باید او عکس در اونجا بخوره.
بعد در ارتباط به که بحث قدرت میشه، میگه آقای عبدالله 50% از قدرت هست، ولی عکس آقای عبدالله چرا در اونجا نیست؟ اگر بنابری باشه که ما به رئیس جمهور و رئیس اجرایه به خاطر که اونجا پست رسمی دارن و رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور هستن و 50-50 قدرت تقسیم کرده، چرا عکس آقای عبدالله در اونجا نیست؟ یک سوال که اکثر مردم هم شاید در صفحات اجتماعی همیشه را مطرح میکنن، آقای عبدالله بسیار در محافلی که حکومتی می باشه، افتتاحش می باشه، یعنی دقیقاً بسیار در محافل گفته میشه که فرمایشی اشتراک میکنه، یک پروژه را نمیره، افتتاح نمیکنه، چی کنه رئیس اجرایی؟ دقیقاً همین مثال بکنه که عکسش هم همین مثال میذارم. اینا اما مثال دقیقاً مصداقش از کارایشون. وقت بحث کار میشه میگه شما 50% از قدرت هستین، وقتی بحث این میشه که چرا سهمیه و بحث کار عملی میشه، اینا میگن که نه رئیس جمهور تنها هست. در ارتباط به استقلال استقلال کشور و عکسی که آقای غنی در اونجا استفاده کرد، امیدوارم آقای اصولی پاسخ اینا و 68 بسته که اخیرا اینا ثبت نام به هر حال عزل نصب کردن برش پاسخ بگیرد. مثال دوم، اینا همه پای خود در یک کفش کردن، گفتن که ما لوی جرگه رو برگزار میکنیم، لوی جرگه رو باید برگزار کنیم، در مورد صلح افغانستان تصمیم میگیریم. اما وقتش رسیده که به هر حال در مورد صلح اینا تصمیم میگیره، بعد میگن که حکومت ما یا رئیس جمهور ضعیف نمیتونه در مورد صلح تصمیم میگیره، باید یک رئیس جمهور قوی بیاد. دقیقاً اون مثال شترمرغ است که اینا در هر زمینه اینطوری از زیر بار فرار میکنن و این برای مردم افغانستان واضح است و آشکار است و مردم افغانستان میدونن که اینا چیکار میکنن و چگونه خاک به چشم مردم افغانستان میزنن. و در ارتباط با امور رقابت‌های هم که مطرح شد، جو مردمی، روحیه مردمی مشخص است که به طرف کی است. اینا مطمئن باشن که با پول مردم را نمیتونن بخرن به هیچ وجه. مردم قابل فروش و قابل خریداری شدن نیست. این رویا و این خیالات باطل فکر نمی‌کنی که مردم هم یک گونه گیج هستن به اصطلاح هم که خب اگر آقای غنی میگه که من در 2 سال تمام ولسوالی افغانستان برق میتونم، شما در مقابل در 2 سال چقدر جای برق داده میتونین؟ خب خنده‌دار است. مردم باید قضاوت کنه، تصمیم بگیرن بالاخره. این دقیقاً خنده‌دار است. واقعا خنده‌دار است. مردم افغانستان هر وقت آقای غنی صحبت میکنه با اون سرصدایی که ایجاد میکنه، هرچند خب به هر حال برای یک رئیس جمهور خیلی زشت است که این گونه صحبت بکنه، این گونه وارد صحبت ها شو و این گونه با این اکت و ادا، ولی همه میخندن بهش که ما کل افغانستان رو برق میتیم و به خارج از افغانستان هم صادر میکنیم. این صحبت 5 سال پیش هم گفتم. بله، اما شاید برنامه داشته باشن، مثلا برنامه آقای عبدالله چیز به خاطر آبهای افغانستان، برق افغانستان یا امنیت افغانستان میگن، شما هیچ چیزی نمیگین. ما برنامه‌های خاصی را داریم. برنامه امنیت پایدار در افغانستان ما داریم، مطابق به ظرفیتی که ما داریم، مطابق به بودجه‌ای که ما داریم. بودجه مشخص نشده، آب را ندیده، پای را از کفش کشیدن، از موزه کشیدن اشتباه است. رئیس جمهور ما همیشه این اشتباه ها را میکنه متاسفانه. آقای غنی رئیس تیم دولت ساز، ما مطابق به بودجه پلان های خود را داریم، در همه بخش ها منشور ما هست که چگونه کار بکنیم، گام به گام، ذره به ذره، در عرصه کارهای به هر حال بنیادی، و این بر اساس بودجه ما هست. نه اینکه ما پیش از پیش بگیم ما برق میتیم و با خارج از کشور هم صادر میکنیم، به پاکستان برق صادر میکنیم. این خیلی خنده‌دار است واقعا. آقای غنی یک کم ذره توجه بکنید این صحبت های خود. برادر می مردم افغانستان فهم داره، شعور داره، با این صحبت های خود مردم رو چی فرض کرده. خیلی زشت است به خدا، خیلی زشت است. مردم مگه خدای نکرده چی هستن که شما این گونه خاک به چشم می‌ریزید؟ تشکر، سلامت باشین. تلند دمی وروسته بحث دوام ورکو. بیا هم ستړي میشه اصولي صاحب، نه پوهېږم سوال مطرح کوم که لومړی غواړئ چې دغه خبرو ته ځواب ورکړئ؟ ښه، یو دوه موارد به زه ووایم. مهرباني. هغه دا چې د ټول ټیمونه راځي یوازې په دولت جوړونکي ټیم باندې خپل نیوکه کوي. د دې معنا څه ده؟ ولس هم په دې پوهېږي، ځکه دوی ځانونه په هنداره کې ویني چې څو فیصده رایه به ویستي. زه همدا اوس چلنج ورکوم که ځینو ټیمونو 0.3% هم ویوړي دا رایې، نو بیا ورسره منمه چې دغه د موږ هم ناست یو سره په مناظره کې. دوهمه موضوع، نبیل صاحب د هیواد یو پیاوړی شخصیت ته تلې قرباني ورکړې دی خاورې ته. د عبدالرحیمزي صاحب خبرې په دوه د
د خبرې په ځواب کې دومره ویلی شم چې ویاندویانو ته یې چلنج ورکړم موږ به کینو د هغه سیالانو سره چې زموږ سیال وي نو د هر چا سره موږ نه کینو مناظرې ته نه وځو ورسره باید د دولت جوړونکي ټیم په مقابل کې یو سیال موجود وي چې موږ یو څوک ورسره وباسو تعریف مو د سیال څخه څه دی سیال دا دی چې د هر کاندید سره موږ نه وځو یعنې هغه پوهیږو چې هغه زموږ سیال نه دی هغه په 0.5% هم چې موږ اټکل کوو دوی رایه نه وړي نو موږ د هغې سره خپل وخت نه ضایع کوو سیال مو څوک دی په دې نمایندانو کې زه فکر کوم چې دا به ولس ته پته وي ولس په دې پوهیږي چې موږ سیال لرو که نه لرو په دې نمایندانو کې بلې مسلې ته راځم هغه دا ده چې راځئ سالمه سیالي وکړو هغه سالمه سیالي په دې معنا چې د هغې ادبیاتو څخه کار واخلو د ټیمونو او د نمایندانو په مقابل کې چې په کار ده توهین باید نشي لکه څنګه چې هم د اوس موږ تاسو وینو دلته ولسمشر غني که کاندید دی ولسمشر دی زموږ تاسو سپین ږیری دی د هیواد مشر هم دی د هغې په مقابل کې عقده‌يي ادبیات کاریږي زما هیله دا ده چې راځئ که مثلا کومه کلمه وه چې ستاسو همدا اوس دلته وکارېدې د 3 ټیمونو لخوا چې کومې وکارېدې زه وایم چې راځئ که دوی نشي کولی چې دا ادبیات وکاروي یو څه د کتابو څخه زده کړي هغه ټیمونو کې که څوک ادیبان ولري د هغې څخه دې زده کړي دغه مسله ده راځو د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم موضوع هغه دا ده چې ګورئ دوی ویل چې کسان یې مقرر کړي وزیران دي او ورسره څنګ کې سفیران دي هر کله چې یو وزیر ولسمشر ته برحاله ولسمشر ته په نظر ورځي چې دغه وزیر 2 میاشتې هم د ملت او د ولس په ګټه نه دی آیا لرې نه یعنی هغه اجرات چې کوي د یو ولسمشر په توګه کوي بله نو کله چې هغه پاتې راځي په مسایلو کې ولسمشر ورته غلی کینی تر څو چې هغه وکولی شي نور هم هغه سیستم خراب لوري ته بوزي یعنی څومره چې مفید و هغه یې پرېښی کله چې د ګټې وځي نو ولسمشر باید لرې کړي بیا مسله دا ده چې 18 کاله کېږي د بهرنیو چارو وزارت د یو خاص ټیم په ولکه کې و اوس هم اکثریت همغه یو ټیم دی ته پوهېږې تر ماموره یو ټیم و پکې څنګه ولسمشر ونه غواړي چې دغه خلک لرې کړي او ملي کړي دا وزارت ډېره مننه کوم اصولي صاحب کور ودان ابراهیم زی صاحب بحث آخري نوبت ستاسو دی په همداسې به جمعبندي کوم یو شي ته چې ښاغلي اصولي اشاره وکړه چې موږ سیال نه لرو چې هغه سره رقابت ته ووځو یا مناظرې ته ووځو حتی چلنج ورکړه چې 0.3 یا 0.5% رایې به هم ویني دوی په انتخاباتو کې دا خو هغه کمپایني بحث چې ښاغلی اصولي یې کوي نو مونږ خو د ولس نمایندانو ته ټولو ته احترام لرو او د موږ له نظر نه هغه عملي جنبه ورکوي خبرې ته چې موږ ته درجه 1 افغان او درجه 2 افغان نسته او داسې عقده‌يي بحث هم نه کوو چې موږ سیال نه لرو ګواکې متاسفانه دقیقا چې که دوی د موږ سیال په دې دلیل نه دي چې دوی سره ټول غله رازن چپاولګر سره یو ځای سوي معاون دا سیالي دوی سره نه لرو چې د موږ معاون په دې تمه چې د موږ رئیس مریض ده 2 کاله بعد به مړ کېږي او 2 میاشتې بعد به مړ کېږي بیا به زه دا خبر نه اخلم دلته زه فکر کوم چې ته اصولي صاحب په نورو نیوکه وکړه چې عقده‌يي بحث دې نه کوي دلته د دایم عقده‌يي بحث نه کوي دا افغانستان د چا د پلار او د نیکه میراثي کور نه ده چې موږ څوک سیال وګڼو څوک سیال ونه ګڼو بعضې خلک په ځان باندې اشتباهي نه وه حتی خپل کورنۍ تخلص یې له ځان نه لرې کړ نو په دې دلیل چې سیال بودن خو هغه ته وایي چې په خپله کورنۍ افتخار وکړه او ویاړ وکړه اما دا چې خپل تخلص لرې کوو دا سیالي زه فکر کوم چې هغه نه ده مونږ کومه راغلم دې مسلې ته او هغه نظرسنجي چې په نورو هیوادونو کې سوی چې ډېر په انتخاباتو کې ښاغلي ولسمشر اوسني وزیر فکر کوه چې د دوی د ټیم د ارشد کس لخوا د نادر نادري د مؤسسې لخوا سوی اصولي صاحب د یوه هغې ته مراجعه وکړه چې د دوی سیال صاحب باوسط د دوی 4% پورته ښودلې په هغه کې هم د دوی ټیم دریم ده اما کاذبه درغلي په هغه کې هم کړې ډېره مننه کوم ابراهیم زی صاحب ستاسو وبخئ په لنډه توګه باندې چې وخت پوره دی په یو جمله بله مسله دا ده چې دوی وایي سیال نه لرو کله چې نبیل صاحب 10 پوښتنې مطرح کړې
کړې د ولسمشر په ناکامۍ باندې په تالار د لویه جرګه کې دوی هماغه کاپي پیسټ کړې له هغه نه یو ویډیو ځان ته جوړه کړې د فضا یعنې کرایي هغه کسان یې راوستي دي وایي دا کار کوی سي. ډېره مننه کوم ستاسو ټول نه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. کور مودان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو وکړه. تر بیا د خدای په امان.